واقع د اوس په سخته ورځ کې معلومیږي. چین نن ورځ د افغانستان سره خپله ملګرتیا یو ځل بیا نړۍ ته وښوده. چین نن ورځ کابل ته څه ولیږل؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو بخیر. د کورونا پر وړاندې د چین روغتیایي بکسه راورسېده. د پنجشنبې په ورځ د روانې اپریل میاشتې په 2مه نیټه کابل ته د کورونا پر وړاندې د مبارزې لپاره د چین د مرستو لومړۍ بسته راورسېده. د دغې مرستې لپاره د ولسمشر دویم مرستیال او د عامې روغتیا وزیر سربیره په کابل کې د چین سفیر هم هوایي ډګر ته ورغلی دی. په هغو بنرونو کې چې د هرکلي په پار چارواکو چمتو کړي، له چین څخه یې د دوستانه اړیکو مننه او هرکلی کړی. بل پلو ازبکستان هم غواړي نن افغانستان ته د ځینو لومړنیو خوراکي توکو او ارتزاقي توکو په ګډون ځینې روغتیایي مواد هم راصادر کړي. ویل کېږي په دغو موادو کې باید چې نن پنجشنبه د روانې اپریل میاشتې په 2مه نیټه د خیرتان بندر له لارې راځي شاوخوا 300 ټنه اوړه، 50 ټنه بوره، 150 ټنه وریجې، 50 ټنه صابون، 50 ټنه غوړي او روغتیایي مواد راوړل کېږي. په ازبکستان کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې د ازبکستان لخوا د افغانستان لپاره ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د کورونا په دې ترهېدلي چاپیریال کې په ازبکستان له افغانستان سره خپلې بشردوستانه سوداګریزې او ترانسپورټي اړیکې فعالې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هېواد په بازارونو کې د لومړیو خوراکي توکو بیې په لوړېدو دي او دې چارې ولس له ګڼو اندېښنو سره مخ کړی. حکومت که څه هم د کنټرول لپاره د احتکار کوونکو پر وړاندې چټک ګامونه واخیستل او یو شمېر احتکار کوونکي هټیوال څو اونۍ وړاندې جریمه هم کړل، خو د کورونا له امله یو شمېر ګاونډي هېوادونو خپل بندرونه او سوداګریزې دروازې د افغانستان پر مخ تړلي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه هم تېره ورځ د خوراکي توکو او نورو ارتزاقي موادو ډکو لاریو ته د افغانستان ته د راتللو اجازه ورکړل شوه. کورونا وایرس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې راپیدا شو او له هغه ځایه د نړۍ هر ګوټ ته ورسېد، چې په دې وروستیو کې په دغه هېواد کې په نسبي توګه د کورونا د خپرېدو مخه نیول شوې او تمه ده په دې هېواد کې به یو ځل بیا د ګرځبندیز محدودیتونه لرې شي. په افغانستان کې تر دې مهاله د کورونا 239 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې له دې ډلې 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 10 نور ورڅخه بیرته رغېدلي. چین له افغانستان سره ژورې اقتصادي او ګاونډیتوب نږدې اړیکې لري او له افغانستان سره تر مرستې وړاندې چین د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هېوادونو ته هم روغتیایي مواد استولي وو. له چین نه د روغتیایي توکو ډکه الوتکه د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې راښکته شوه. دا وه زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښه وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.